السلام علیکم زما خوږو ملګرو. په تیر پروګرام کې تاسو سره مو په څو لګښتونو باندې خبره کړې وه او نن د سره په تنقید او تخلیق باندې خبره کوم. دا یو د بستان ده، تنقید او تخلیق. د تنقید او تخلیق دا مطلب دی چې کله یو تخلیقار تخلیق کوي نو هغه ته د تنقید ضرورت وي، او کله چې یو تنقید نگار تنقید کوي نو دله د تخلیق ضرورت وي. خو هغه ضرورت داسې پیښیږي چې د مثال په توګه تاسو تنقید کوئ، نو چې تنقید کوئ نو ښه تنقید به تاسو هله کوئ چې تاسو د تخلیق نه خبر وئ او د تخلیق د مرحلو نه تیر شوي وئ، او په کومه فنپاره چې تاسو تنقید کوئ چې هغه فنپارې تاسو په خپله هم تخلیق کړي وي، یعنې تاسو د غزل د تخلیق د مرحلو نه څو واره تیر شوي وئ، بیا تاسو تنقید کوئ. نو د دې مطلب دا شو چې ښه نقاد هله جوړېدی شي چې هغه ښه تخلیق نگار هم وي، او تنقید هله ښه تنقید کېدی شي چې دغه تنقید د ډېر صلاحیت سره وشي. نو دلته کې د تخلیق او تنقید ډېره نږدې رشته ده. نو دا خبره په دې صورت کې وشوه چې زه تنقید کوم نو ما ته به د تخلیق ضرورت وي، خو که زه تخلیق کوم نو ما ته به د تنقید ضرورت پیښیږي. هغه د تنقید ضرورت داسې پیښیږي چې کومه خبره وړاندې وشوه چې کله زه تخلیق کوم نو ورسره د تنقیدي عمل نه هم تېرېږم. یعنې مونږ چې د حمزه بابا یا د رحمان بابا د شعر جمالیاتي تنقید مثالونه ورکوو یا په شعر کې د ښکلا لټون کوو، نو دا مونږه داسې کوو چې دغه شاعرانو د تخلیق په وخت ځان د تنقیدي عمل نه تیر کړی دی. یعنې داسې شعرونه چې په هغې کې فن وي، په هغې کې تکنیک وي، په هغې کې استعارې وي او نسبتونه وي، د تخلیق سره سره د تنقید محتاج وي چې دغه شاعران په خپل ذهن کې د تنقیدي عمل نه تیریږي او بیا تخلیق کوي. نو چې کله داسې یو تخلیق وشي چې ورسره یو تنقیدي عمل روان وي، نو بیا هغه تخلیق د ډېر اعلی معیار وي. د اعلی معیار ځکه وي چې که داسې یو تخلیق وشي چې ته پې بلکل سوچ نه کوې، بیا په تا باندې نازلیږي یا الهام کېږي یا تا ته دغه الفاظ هم د بره نه راځي یا د هر څه تا ته بلکل تیار راځي او ته یې بس صرف پیش کوي، نو بیا دغه تخلیق د تنقید مرحلې نه دی تیر شوی. او په دغه تخلیق باندې به ډېر زیات اعتراضات کېږي او په دغه تخلیق کې به ډېرې خامۍ وي او دغه تخلیق به داسې وي لکه چې ممپلي د ځمکې نه کچه راوباسي او خورې نو تروش خوندې وي، او هغه ممپلي چې په شګه کې ګرم کړې او پخه یې کړې او بیا یې چې خورې نو د هغې چارزغۍ بیا ډېره خوندوره او مزهناکه شي. دا ځکه چې دا د یوې مرحلې نه تیر شو نو یو مقام ته ورسېدو، نو دغه سوچه تخلیق د ممپلي چې دی په اصلي شکل کې خوند نشته، خو مونږ ورسره د تنقید د مرحلې نه هم تیر کړو، نو بیا دې کې خوند پیدا شو. یو درزي یعنې ټیلر چې کپړې جوړوي، دغه کپړې که ساده سلایي وکړه نو بیا د هغې حسن او ښایست داسې نه وي، خو په هغې باندې که پټې او ګلونه جوړ شول، په هغې باندې ګلدوزي وشوه او د هغې توازن وساتلو، نو بیا به هغه لباس خوندور ډېر مزیدار او ډېر ښایسته خوند پیدا کړي، هغه به نور هم ښایسته شي. نو دا هغه تنقیدي عمل دی چې د بهترۍ په لور روان وي. نو چې کوم تخلیق سره تنقید عمل روان وي نو هغه تخلیق ډېر بهتر وي، ځکه چې د تنقیدي غلبیل یعنې چاڼ شوی وي. نو د دې مطلب دا شو چې تخلیق او تنقید د یو بل نه جدا کېدی نه شي، دا یو بل سره نږدې روان وي او د یو بل سره ټینګه رشته وي.
اوس یو بل د بستانو ته پیش کوم، هغې ته مونږ یې تحقیق او تنقید. تحقیق او تنقید بل طرف ته چې مونږ ګورو او تحقیق کوو، نو د نقاد دپاره د تنقید په وخت د تحقیق ډېر ضرورت وي. هغه ضرورت داسې وي چې فرض کړه چې زه په یو څیز باندې تنقید کوم، خو ما هغې ته څه جستجو نه ده کړې، ما هغې ته څه لټون نه دی کړی، ما نور معیارونه نه دي کتلي. د تنقید او فنپارې ما د دنیا د ادب نه ځان نه دی خبر کړی. زه شکسپیر او غالب او هومر او یونان نه پېژنم. ما د تنقید دپاره د دنیا معیارونه بلکل څېړلي نه دي او بیا ما تنقید کړی دی. نو د دې مطلب دا شو چې زما تنقید به د عالمي معیار تنقید هم نه وي او د اوچت معیار به هم نه وي. خو زه فرض کړه په یو فنپارې تنقید کوم، نو د هغې نه مخکې ما پوره لټون کړی دی او ډېره زیاته څېړنه مې کړې ده، ډېر تحقیق مې کړی دی او بیا ما ډېر حقایق او ډېر معلومات حاصل کړي دي او د هغې نه پس ما تنقید کړی دی. نو د دې مطلب دا شو چې زه به ډېر متوازن تنقید کوم. ځینې تنقیدي کتابونه او موضوعات داسې وي چې هغه بې تحقیق نه جوړ نه وي. د مثال په توګه د قلندر صاحب پټه خزانه فی المیزان یو کتاب لیکلی دی، یعنې یو تنقیدي کتاب دی، او مش خلیل صاحب ټول پرڅنګ لیکلی دی، دا هم تنقیدي کتاب دی. هم د قلندر صاحب کتاب خیر البیان تنقیدي مطالعه تنقیدي کتاب دی. خو دا تنقیدونه بغیر د تحقیق نه نشو کېدی. د دې دپاره ډېر لوی تحقیق شوی دی، هغې پس ته بیا تنقید شوی دی. زه چې یو شي سره اختلاف کوم، نو ما سره به څه ثبوت هم وي، نو چې ما سره کوم ثبوتونه او دلایل وي، نو هغې دپاره به زه تحقیق کوم، د هغې دپاره به زه پلټنه معلومات کوم، نو هله به زه په یو څیز باندې تنقید او اعتراض کولی شم. نو ښه تنقید بغیر د تحقیق نه نشي کېدی او دغه شان ښه تحقیق بغیر د تنقید نه نشي کېدی. ګوره چې زه تحقیق کوم، نو ما ته د تنقید ضرورت څنګه پېښېږي؟ نه زه د یو څیز په لټون کې یم، په جستجو کې، په تلاش کې لټون کوم. خو که ما ته غلط مواد په لاس راغلی وي او که ټیک مواد په لاس راغلی وي، نو زه یې پیش کوم. نو زما تحقیق خو بیا مستند نه دی. زه چې کوم تحقیق کوم، نو اول به زه په خپله ګورم چې زما دلایل د دې قابل دي او که نه دي قابل چې دا خلک تسلیم کړي. اول به زه د خپلو دلایلو تنقیدي جاج اخلم چې آیا د دې معیار څومره دی چې زه دا پیش کوم. نو چې زه کله د خپلو دلایلو تنقیدي معیار او تنقیدي جاج واخلم او بیا د خپل تحقیق د ثبت کولو لپاره پیش کوم، نو بیا به زما تحقیق نور هم د اعلی معیار وي. نو د دې مطلب دا شو چې تنقید دپاره د تحقیق ډېر سخت ضرورت دی او تحقیق دپاره د تنقید سخت ضرورت دی. دواړه د یو بل سره نږدې روان دي او ملګرو تر بلې اونۍ رسئ. د پروګرام کې اجازت غواړم، په لوی الله سپارم او بل پروګرام کې به انشاءالله موږ په تخلیق او تحقیق خبره کوو.